افغان طالبان د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ ولې پاتې راغلل؟ دا چې ولې ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سوله ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. افغان طالبان د پاکستانی حکومت او طالبانو په پخلاینه کې پاتې راغلي دي. پاکستانی طالبانو د پنجشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د یوې میاشتې اوربند تړون پای ته رسوي. د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت د موقت اوربند له احکامو سرغړونه کړې ده. پاکستانی طالبانو ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دې موده کې د طالبانو د پوستو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات کړي او د 100 تنو طالبانو د خوشي کولو پلان یې هم جوړ کړی چې تر اوسه یې نه دی عملي کړی. پاکستانی طالبانو زیاته کړې چې د پاکستان حکومت او هم پلان درلود چې د سولې د خبرو ته پر مخ بیولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي چې په یوه میاشت کې هیڅ هم نه دی کړي. د یادونې وړ ده چې تېره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل او خوست ولایتونو کې د حکومت او پاکستان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب او کوربتوب کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.